د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. 14مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تیره 12مه برخه کې مو وویل پیشو لکۍ هسکه ونیوه، درانه ګامونه یې واخیستل، شېبه وروسته تیزه تله د تورو رالوېدلو دیوالونو په منځ کې ورکه سوه. محترمو اوریدونکو، حسنات او محیا یوې سیمې ته ورسېدې. ژړې وړانګې په تورو دیوالو پرتې وې، خلک یوې او بلې خوا ته تلل. محیا ته د سړي خبره ور په یاد سوه، ځینې ټپیان یې له رختونه ایستلي، یوې او بلې خوا ته یې سترګې واړولې، د ګچ ټوټې په تورو لوټو کې سپینې ځلېدې. یوه ډبره یې راپورته کړه، د ګچ ټوټه یې وویشته، ټیټه سوه، سپینه وړه ټوټه یې د ګوتو په منځ کې ونیول. وړاندې ولاړه، د یوه نیمه ویجاړې ودانۍ دیوال روغ ښکارېد، یوازې په دود تور و. د دیوال په منځ یې د ګچ ټوټه کش کړه. شېبه وروسته یې یوه څهره رسم کړه. یو سړی تېر سو. محیا غږ وکړ، دا هلک دې لیدلی؟ سړي دیوال ته وکتل، ټنډه یې ګونځې سوه. شېبه بله نه وه تېره سوې چې بل هلک په لاره تېر سو. د محیا غږ یې په غوږونو کې ولګېد چې ویل یې دا هلک دې چېرته تر سترګو نه سو؟ هلک تصویر ته ځیر سو، په کړس کړس یې وخندل. خندا یې چې ورو سوه، رسم ته یې ګوته نیغه کړه، ویې ویل همدا هلک؟ محیا څهره وغوړېده، ویې ویل هو همدا هلک. هلک وویل لیدلی مې دی؟ محیا وویل چېرته دی؟ هلک وویل په دیوال رسم دی. حسنات هلک ته په کرکه وکتل، ویې ویل ورک سه. شېبه وروسته سیمه خالي سوه، خلک نه ښکارېدل. حسنات نږدې ولاړه، د محیا په اوږه یې لاس کښېښود، ویې ویل پورته سه، په ځان ملنډې مه وهه. محیا له ځایه نه وه راپورته سوې چې سترګې یې په یوه سړي ولګېدې. د کنډوالې په لور یې منډې وهلې. شاته یې وکتل، ټیټ سو، په کړوپه ملا یې منډه وکړه، بیا ودرېدی، لاسونه په مځکه ولګول. په خارپوړو خارپوړ یې ځان تر حسنات او محیا راورساوه. محیا او حسنات وویرېدې، دواړو کوکه کوله چې سړی په خپلو شونډو لاس کښېښود، ورو یې له خولې ووتل. هلته ننوځئ، یهودیان دي. دواړې په نیمه ویجاړې ودانۍ ننوتې. سړی هم ورپسې و. محیا او حسنات څنګ په څنګ کښېناستې، غاښونه یې کړپا کوله. سړي د دیوال له سوري وکتل، د ټانګ میل یې سترګو ته نیغ ودرېد. چاینونه یې په خښتو او ډبرو اوښتل، وچ غږ ترې پورته کېدی. په شېبه کې بل موټر د ټانګ شاته ودرېد. د ټانګ د سر دروازه خلاصه سوه، یو چاغ پوځي راکښته سو، لاسونه یې څنګ ته ونیول. د موټر له ډالې عسکرو پښې واړولې، 3 تنه یې څنګ ته ودرېدل. د چاغ پوځي په مخ مسکا وغوړېده، سر یې وخوځوه، ویې ویل خوندوره فضا ده. شېبه وروسته یې مسکا په کړسن د خندا واوښته. د محیا او حسنات په زړونو داسې لګېده لکه زهرجن خنجر. چاغ پوځي په مات ګوټه عربي وویل دا کنډوالې د خیبر غچ وګڼئ. بل پوځي له ټانګه سینه بهر کړه. یو ستوری یې د چاغ پوځي له ستورو ډېر و. په عربي ژبه یې وویل راځه، خاورې او کنډوالې غوږ نه لري. یو عسکر مخامخ ګوته ونیول، ویې ویل هلته وګورئ. سړی په مځکه پرېوت. محیا او حسنات په کونج کې غونجې ناستې وې. حسنات له ځانه سره ورو ورو څه ویل. د پوځیانو خندا لوړه سه، ویې ویل رسم دی. بل پوځي وویل رسم سوي څهرې یې هم د رحم وړ نه دي. ډډ غږ پورته سو، ویې ویل ښی څه ته ګورې؟ د وسلو کړپا وخته، د سړي زړه ولړزېد.
مړې سترګې محیا او حسنات ته ور واړولې، ویې ویل مه وېرېږئ، تاسو نه ولې؟ ترخې ډزې پورته سوې، محیا شونډې وچیچلې، هره ګولۍ به چې په دیوال لګېده زړه به یې کښته پورته لوېده. د پوځیانو د ګامونو غږ پورته سو، ټانک وغړمبېدی، چینونه یې وڅرخېدل. شېبه وروسته یې غږ ورک سو. سړي سوړ اسویلی وایست، نرم په ځای کې کښېناست، د دیوال له سوري څخه یې وکتل، څه نه ښکارېدل. شونډې یې وچیچلې، ویې ویل ورځ به راسي، ډبرې به خوله خلاصه کړي چې یهودي مې تر شا پټ دی. سړي مخکې ګامونه واخیستل، په لاره کې د ګولیو پوچک خواره واره پراته ول. د محیا غږ پورته سو، ویې ویل د فرحان رسم یې ویشتلی. حسنات په ځیر ورته وکتل، رسم سوې څهره سوري سوري وه. سړی لنډ راتاو سو، ویې ویل دلته څه کوئ؟ حسنات وویل د محیا په ورور پسې ګرځو. سړي وویل تښتېدلی؟ حسنات وویل نه، په کښته پنډغالۍ کې ګولۍ ولګېدې، له هغه وخته ورک دی. د سړي سر وځړېدی، ویې ویل روغتون کې یې وګورئ. حسنات وویل خو یوه سړي ویل چې ټپیان یې ویستلي. سړي وویل نه، ډېر لا روغتون کې دي. حسنات وویل څنګه ځان ور ورسوو؟ سړي وویل تر روغتونه ډېره لاره ده، که موټر روغ پاتې و په پنچر ټایر به مو ورسوم. محیا او حسنات د ډېرو لوټو تر شا واوښتې. سړی ترې مخکې و، یوه موټر ته ودرېدل، په یوه اړخ کوږ و. سړي د موټر دروازه خلاصه کړه، محیا او حسنات ورپورته سوې. شېبه وروسته موټر حرکت وکړ، ژېړې وړانګې یې د مخکې له شیشې رالوېدلې وې. قدرمنو محترمو اورېدونکو، د جنرټرانو غږ په کنډواله کې خور و. تیته رڼا په تور دیواله لوېدلې وه، په منځ یې یوازې یوه کرښه ښکارېده، روغتون. محیا او حسنات لړزانه ګامونه پورته کړه، د روغتون په دروازه ننوتې. په دهلیز کې د وینو سوړ بوی لګېد. حسنات د محیا لاس ټینګ ونیوی، یوې خونې ته ننوتې. د مخ دیوال یې رالوېدلی و، غولی یې تور ښکارېدی. 4 کسه په مځکه پراته ول. بلې خونې ته ننوتل، د ګڼو ماشومانو له پښو، لاسونو او سرونو سپینې ټوټې تاوې وې. محیا د هر یوه څهره تر سترګو تېره کړه، فرحان نه ښکارېدی. لاره یې کږه کړه، کیڼ اړخ ته وګرځېدې. سترګې یې په 2 کوچنیانو ولګېدې، څنګ په څنګ په یوه کټ پراته ول. 4 ټوټې هډوکي ښکارېدل. خونې ته ننوتې، چوپه چوپتیا وه. په هر کټ 3 او 2 ماشومان پراته وه. د سینې او بغل هډوکي یې راوتلي ول، ګونډې یې تېرې ښکارېدې. ماشومانو نه ژړل، نه یې حرکت درلود. په سختۍ یې د ګروپ تیتې رڼا سترګې نغړولې. سترګې یې داسې ښکارېدې لکه له وچو مخونو چې په رالوېدو وي. ناهیلې له خونې ووتې، سیدا بلې ته ولاړې. بیا یې بې غوښې ماشومانو ته سترګو سول، د هر یوه نری پوستکی په هډوکو سریښ و. محیا په رډو سترګو حسنات ته وکتل، ویې ویل یوه ورځ مې د مور سره حجرې ته تللی وم، یوازې یو ماشوم مې همداسې ولید، ډېره وبېرېدم. اوس څومره ډېر سوي. له یوه کونجه زګروی راوتل. محیا او حسنات ننوتې. لویه خونه وه، واړه او زاړه هرې خواته پراته ول. لویان په مځکه اوږده غځېدلې وه، ځینو پښې ورټولې کړې وې. محیا یوې او بلې خواته سترګې وغړولې، په څهره یې مسکا پرېوته. بې څه ویلو یې منډه کړه، له یوه ټپې یې پورته ترپ کړل، لاره یې کږه کړه، د 2 ټپیانو له سره تېره سوه. د هلک مخې ته ودرېده، تر سر یې سپین بنداژ تاو و، لاس یې نه و. د محیا سترګې رډې راووتې، په ځیر یې هلک ته وکتل، سر یې وځړېد، شاته را وګرځېده، له پرتو ټپیانو واوښته، په رډو سترګو د حسنات مخې ته ودرېده. حسنات خوله خلاصه کړه، ویې ویل نو؟ محیا وویل نه، جامې د فرحان په څېر وې. محیا او حسنات په دهلیز کې بېهیلې ګامونه واخیستل. شېبه وروسته غلې کښېنستې. د امبولانسونو غږ تېره لګېد. 2 کسان په بیړه ورووتل، لاسونه یې لړزېدل. د څنګ له کوټې چیغه پورته سوه. د محیا زړه ولړزېده، لړزېدلې ګامونه یې پورته کړه، د کوټې په دروازه کې ودرېده. د جنرټرانو غږ ورک سو، توره تیاره یې په سترګو خوره سوه. شېبه وروسته د کوټې په منځ کې سپین رڼا وځلېده. محیا په وېرېدلو سترګو وروکتل. یوه کس په لاس کې موبایل و، د بل په لړزانه لاس کې قیچي وه. تیتې رڼا ته سره ځلېده، بېرته را وګرځېده. تپه تیاره وه، پښې یې له یو څه سره ولګېده. تیاره کوکه یې په غوږ ننوته.
سترګې وغړولې، څه نه ښکارېدل. دیوال ته یې تکیه وکړه، لاسونه یې خلاص کړل، څنګ ته په څکېدو وه. شېبه به لا نه وه تېره سوې چې د لاسي څراغ رڼا په غولي ولوېده. د ماهیا سترګې رډې راووتې، د یوه هلک وینې لړلي بدن په وچه مځکه لړزېده. محترمو اورېدونکو، څلورمه ورځ وه. ماهیا او حسنات د نیمې ویجاړې ودانۍ په دهلیز کې لړزانده ګامونه کېښودل. د یوه زاړه سړي تر څنګ کښېناستې، کنډواله یې د بارودو تریخ بوی لګېد. د هرې خونې په غولي د خښتو او سمیټو انبار ټوټې پرتې وې. د چت له کونجونو سیخونه راځړېدلي وه. سړي څنګ بدل کړ، سترګې یې په یوه کوچني ولګېدې. ببر وریښتان یې له خاورو ډک وه، لاس کې یې تېره وسپنه وه. هلک د وسپنې څوکه په مځکه کشوله، له خولې یې نرمه زمزمه پورته کېده. ټوله نړۍ یې همدا توره وسپنه او سړه مځکه ګرځولې وه. د ماهیا غږ لوړ سو، ویې ویل: عثمان نومېږي، مور او پلار یې په خوړو پسې تللي وه، تر اوسه بېرته نه دي راغلي. وړاندې یو بوډا چاک دیوال ته تکیه کړې وه، سپینه ږیره یې په خاورو سپېره وه، سترګې نه رپېدې، داسې ښکارېدی لکه په خپل ځان کې چې ورک وي. لړزان د لاسونه یې په ګونډو ایښي وه، نه یې له چا سره خبرې کولې او نه یې چاته ځواب ورکاوه. یوه ښځه په کونج کې ناسته وه، باد ولګېدی. د یوې نوي زېږېدلي ماشوم سترګې ته یې لاس ونیوی، لپه خاوره له چته راولوېده. د هلک لاندې په وینو لړلې جامې هوارې وې. هلک یې غېږې ته راپورته کړ، ټنډې ته یې لړزېدلی لاس اوروښت کړ. ویرجن غږ یې له خولې پورته کېده: خدایه، ټنډه یې سړه مه کړې. یوې زړې ښځې سترګې پټې کړې وې، مخ یې د قبلې په لورې ګرځولی و، شونډې یې ورو ورو خوځېدې، په لاس کې یې خیالي تسبیح اړولې. له لرې به چې د چاودنې غږ پورته سو، شونډې به یې ورپېدې، ټنډه به یې وغوړېده، داسې ښکارېده لکه له خدایه چې مرګ غواړي. د ماهیا غږ لوړ سو، ویې ویل: له کومه چې دلته راغلي یو همداسې ناسته ده. یو ډنګر سړی له کړکۍ سره ولاړ و، زامې یې راوتلې وې. د باندې کتل، ګرد سوک یې په دیوال ورو ورو واهه. ماهیا وویل: همدلته ولاړ وي، د عسکر په څېر پهره کوي. حیرانه یم چې پښې یې ولې نه وچیږي. یوه هلک دیوال ته څنګ وهلی و، سپین بنداژ یې تر مټ تاو و. د تورې وینې ګرده حلقه د بنداژ په منځ داسې ښکارېده لکه د کلونو زوړ ټپ چې نه رغېږي. ټکی ویره یې په وجود کې نه ښکارېده. غوسه یې په څهره پرته وه، سترګو کې یې ماشومتوب مړ سوی و. مخکې له دې چې د ځوانۍ موسم یې راسي، وړاندې یوه ځوانه ښځه د ټوټو زینو په منځ کې ناسته وه. د ټیکري څوکه یې په اوبو خیشته کړه، څاڅکي اوبه یې د هلک په خوله کې وڅڅولې. د شرم ډکې سترګې یې د کنډوالې په دیوالو کې راوګرځولې. سر یې وځړېدی لکه د ماشوم تنده او لوږه یې چې په اوږو بار وي. سړي ډکې سترګې د ماهیا لوري ته کږې کړې، ویې ویل: دا څوک ده؟ ماهیا وویل: په نوم یې نه پیژنم. ماشوم یې ژړل. زه او حسنات ورغلو چې شیدې ورکړه. سترګې یې رډې راووتې. په ژړغوني غږ یې راته وویل چې خیر دی، اوبه راته پیدا کړئ. په سختي مو یوه کوزه اوبه ورته راوړې. یوه نجلۍ په خاورو کې پتلي وهلې وه، چهره یې د 7 کلنې ښکارېده، خو بدن یې د کمزورۍ 5 کلنۍ په څېر و. دواړه لاسونه یې په سینه پورې جوخت نیولي وه، سترګې په خاورو کې ګنډلې وې. کمزوري غږ یې له خولې پورته سو: مورې! همدا یې له خولې راووتل. نه یې ډوډۍ غوښته نه اوبه، خو هېڅ ځواب یې نه اورېد. غږ یې د کنډوالې په ژوره خاموشۍ کې ورکېده. د یوه ټپي سړي له خېټې خیرنه ټوټه تاو وه، په وینو سره په خاورو سپېره وه. سترګې له ډېرې درده ځلېدې. غوڅه ساه یې اخیسته. یوه ښځه یې تر څنګ ناسته وه، لاس به یې ټنډې ته اوروښت کړ، بېرته به یې لیرې کړ لکه اورجن تبخي ته چې یې ګوتې وروړې وې. سړي په سوري چت کې سترګې شخې کړې وې. د لمر مړې وړانګې یې په څهره پرتې وې. ژبه یې په خوله کې یوې او بلې خواته اړوله. یوې نجلۍ خیرنه نانځکه په پښو اچولې وه. د نانځکې د طلایي وریښتانو څوکې په خاورو لګېدې. نجلۍ غټې سترګې یې درلودې، نري باڼه یې پورته او کښته غورځېدل. په وړه ژبه یې نانځکې ته خبرې کولې. ویل یې: صبر وکړه، پلار راځي، ولې دومره ویرېږې؟ صبر وکړه چې بمباري ختمه سي، بېرته باغچې ته ځو. وړې نجلۍ په داسې نړۍ کې ژوند کاوه چې قانون یې انتظار و، هغه څه ته انتظار چې پای یې نه درلود. یوه بله نجلۍ د سمیټو په ګرده ټوټه ناسته وه،
لاس کې یې ماته عینه وه. عینه یې د کمیس په لمن پاکه کړه، مخ ته یې ونیول. عینه کې د شال لوېدلي دیوالونه ښکاره سول. نجلۍ لړزانه ګوتې ورېښانو ته ور وړې، لکه مېلمستیا ته چې ځان جوړوي. هغه خیالي مېلمستیا ته چې پرته له دې هېڅوک نه وو وربلل سوي. څنګ ته یو سپین ږیری ناست و. ډوډۍ یې سترګو ته د کتاب په څېر نیولې وه. ډوډۍ وچه وه، د پوپنګ ګردې حلقې ترې تاوې وې. سپین ږیري نه خپله خوړه نه یې بل چا ته ورکوله، یوازې په حیرانو سترګې یې ورته کتل. لاس کې یې د ژوند د وروستي مالکیت په څېر ټینګه نیولې وه، د وروستي سپر غوندې چې د فقر پر وړاندې یې سترګو ته نیغه درېدلې وي. د یوه کونج د یوه هلک د خندا غږ لوړ سو. د کنډوالۍ ژوره خاموشي یې په خندا کې وخوړه. داسې یې خندل چې د ناستو کسانو په زړونو یې لړزه راوسته. سترګې یې رډې راوتلې وې، ویره پکښې نڅېده، خو خوله یې له خندا نه ټولېده. دا خندا د داسې جنون ځواب و چې د یو ماشوم په اوږو بار و. د سړي او محیا حیرانې سترګې د نیمه ویجاړې ودانۍ په کنجونو کې وڅرخېدې. یوه ښځه یې ولیدله. ماشوم یې په غېږه کې د دړې په څېر ښخ و. له خولې یې نرمه زمزمه پورته کېده. ماشوم یې ښوراوه، خو د ماشوم ټول بدن ښورېده. د ماشوم له خولې ساه نه وتله، یوازې د مور لړزانده غږ یې پورته کېده. خپل زوی یې په ابدي سفر کې له لولو کاوه. سړي او محیا ښځې ته ځیر ول چې ناڅاپه یې یو کوچنۍ نجلۍ مخې ته ودرېده. نجلۍ په وړه ژبه وویل: که مړه شم جنت به همدا وي؟ محیا یې سترګو ته وکتل، ژور غم پکښې پروت و. نجلۍ بیا وویل: که جنت همدا وي ولې دومره تیاره دی؟ محیا پټه خوله ناسته وه. د نجلۍ هرې پوښتنې یې زړه ته هرجن نیش ورکاوه. نجلۍ واړه ګامونه واخیستل، د بل سړي مخې ته ودرېده. د محیا سترګې راډکې سوې. په لړزانده غږ یې وویل: استاده، هغه ورځې دې په یاد دي چې د تاریخ درس راکاوه؟ زه اوس تاریخ د کتاب له پاڼو نه لولم، تاریخ په خپلو هډوکو، زړه او پوست کې لولم. 4 ورځې مخکې چې زه او حسنات له روغتونه را وګرځېدو، فکر مې کاوه چې تر ټولو ستر غم دا دی چې فرحان مې پیدا نه کړ. خو کله چې پنډغالۍ ته را ورسېدو، نړۍ مې په 4م ځل وسوځېده. د 14مې برخې پای.